د افغان سره پد د یو نغمه قرار شو بازار اوس برابر شو بازار اوس برابر شو د افغان سره پد د یو نغمه قرار شو د ژوند لار زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د نړۍ نیکمرغه ښځه بازار اوس برابر شو بازار اوس برابر شو. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د نړۍ نیکمرغه ښځه. نو ګرانو خویندو، تاسو هله د نړۍ نیکمرغه ښځې ګرځئ چې د الله رب العزت اوامرو ته منقادې شئ. د الله حکم د الله امر په خلاصو غوږونو واورئ. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغام واورئ او په ژوند کې هغه عملي کړئ. د راتلونکي په اړه جګړه کول او د هغې پلټنه پرېږدئ، ځکه چې په دې کار زړه تنګیږي او په خلکو د داسې خبرو منلو کوشش مه کوئ چې خلک د هغې خبرې په اړه بیلابیل نظرونه لري. او په کار د خویندو ته چې په داسې حالاتو کې تاسو له زوره پرته په نرمه لهجه خپل نظرونه وړاندې کړئ او ځان له نیوکو وساتئ، ځکه که د دې په عکس کار وکړئ، یعنې په ستغه لهجه په خلکو د خپلې خبرې د منلو هڅه کوئ، نو ذهني سکون به مو دړې وړې شي او د خلکو په ذهنونو کې به بدنزوره شئ او تاسو هله د خلکو زړونو ته لار پیدا کولی شئ چې په خوږه ژبه خپل نظر نورو ته څرګند کړئ او پر دې سربیره ځانونه له غیبت نه وساتئ، ځکه چې د غیبت په کولو زړه غمجنیږي، ګناه در باندې پیټی کیږي، له زړه نه مو ډاډ او سکون وځي. نو له دې امله پکار ده چې پردي نیمګړتیاوې پلټل پرېږدئ او خپلو نیمګړتیاوو ته ځیر شئ، ځکه چې هر انسان له نیمګړتیاوو ډک دی او دا بیله خبره ده چې پردی نیمګړتیاوې درته ښکاري او خپلې نه، خو نیکمرغه هغه څوک دی چې خپلې نیمګړتیاوې ویني او د سمون کوشش یې کوي. دا نه چې د خپلو نیمګړتیاوو ته متوجه نه یو چې مونځ کوو یا یې نه کوو، غیبت کوو یا یې نه کوو، تهمت کوو یا یې نه کوو، اخلاق هم اسلامي اخلاق دی یا نه دي، جامه مو اسلامي جامه ده یا نه ده، دې ته متوجه نه یو، خو د خلکو غیبت کوو، خلکو پسې تهمت کوو او دا وایو چې فلانی مونځ نه کوي او دا وایو چې د فلانی جامې داسې دي. د دې پر ځای چې د خلکو عیبونه تاسو ولټوئ، خپلو عیبونو ته متوجه شئ. کوم عیب چې په ځان کې لرئ هغه په صلاح او په نیکي باندې بدل کړئ. او که زموږ خویندې ښې شي نو ټوله نړۍ به د هغو هرکلی وکړي. نو ګرانې خورې، ژوند ته د مینې او تمې په سترګه ګوره، ځکه چې ژوند د الله لخوا یوه ډالۍ ده او د الله لخوا دغه ډالۍ قبوله کړه او په خوښي ژوند تیر کړه. سبا د هغې ښکلا سره او شپه د هغې سکون سره قبوله کړئ چې الله پکې ایښي دي. د سا په راښکلو له هوا نه خوښي، خوند او ښکلا ترلاسه کړئ. ژوند ته د عبرت په سترګه وګورئ او د الله په دې پراخه ځمکه له پراخه نعمتونو ګټه پورته کړئ. تاسو نه ګورئ چې دا خوشبویه ګلان، شبنم، شنه باغونه، د لمر تودوخه، د سپوږمۍ رڼا او داسې نور ټول د الله رب العزت نعمتونه دي چې پر موږ یې لورولي دي او موږ ترې ګټه اخلو. دا چې الله په موږ باندې دومره بې شمېره نعمتونه لورولي دي، نو په کار ده چې د همغه ذات بندګي وکړو او د هغه د راضي کولو کوشش وکړو. پام چې غمونه او اندېښنې دې په مخه نه کړي، که نه نو د الله نعمتونه به دې له سترګو پناه شي او الله دغه نعمتونه ځکه په تا لورولي چې د هغه په بندګي کې در سره مرستندویه شي، لکه چې الله فرمایي یا ایها الرسول کلوا من طیبات واعملوا صالحا. ای پیغمبره پاک شیان وخورئ او نیک عمل وکړئ.
کوشش کوئ چې د الله رب العزت اوامر ومنئ. خلکو سره په مسکا او په ښایسته لهجه خبرې وکړئ، ځکه تر ټولو ښه سخا د هغه چا ده چې هیڅ نه لري خو د نرمو الفاظو او د مسکا په ارزښت پوهیږي. او ډیر داسې خلک به هم تاسې لیدلي وي چې هره خبره یې دومره ستغه وي ته به وایې چې په مخ څه پیړه درکوي. نو که غواړئ چې الله رب العزت مشکلات ختم کړي نو د الله ویره غوره کړئ، ځکه الله وایي ومن یتق الله یجعل له مخرجا. څوک چې له الله نه په ویرېدو کار وکړي الله به د هغه لپاره له ستونزو نه د وتلو کومه لار پیدا کړي، الله به یې ټول مشکلات ختم کړي. او زموږ خویندې دې په دې باندې هم پوه شي چې د هیڅ چا لپاره نیکمرغي او ښېګړې بشپړې نه دي. که ته دا فکر کوې چې ژوند به ماته لارښوونه کوي او په ژوند کې به مې ټول ارمانونه ترسره کیږي، له هیڅ ډول ستونزې سره به نه مخ کیږم، نو دا ستا تېروتنه ده. ځکه چې دنیوي ژوند له ازمیښتونو ډک دی، په دې کې به ته ارومرو له ناروغي، مصیبت او داسې نورو حالاتو سره مخ کیږي، خو له صبر نه به کار اخلي خورې او په خوښي به یې زغمې. او دا خبره له خپلو مغزو وباسه چې ګوندې تل به روغه جوړه او له هیڅ ډول ناروغي سره به نه مخ کیږي، یا به ټول عمر همداسې شتمنه او کله به هم له نیستي سره نه مخ کیږي، او یا به له ستونزو سره له مخ کېدو پرته نیکمرغه شي، او یا به د داسې خاوند در په برخه شي چې هیڅ نیمګړتیا دې ونه لري، بلکې داسې نشي کیدی. پکار ده چې ته خپل عادت ګرانې خورې داسې را جوړ کړې چې په هر شي کې د نیمګړتیاوو په لټلو پر ځای د هغه ښکلا او ښېګړې په پام کې ونیسې. نو ګرانو خویندو، تاسو ته زما دا سپارښتنه ده چې له راتلونکي نیکې هیلې او په الله ښه ګمان ولرئ، او په هر حالت کې الله ته رجوع وکړئ او له هغه نه سوال وکړئ، ځکه هر څه د هغه په وس کې دي او له الله پرته هیڅوک چاته نه ښه او نه بد رسولی شي. نو بیا ولې دغه لوی ذات پرېږدئ او له یو داسې کس نه غوښتنې کوئ چې هغه خپله اړ دی او له تاسې سره هیڅ مرسته نشي کولی، سره له دې که هغه څومره نیک بنده او د الله ولی دی، خو بیا هم مړی دی او په خاورو کې پروت دی او د الله له حساب او کتاب سره مخ دی او ستاسې دعاګانو ته اړ دی، لکه چې الله فرمایي انهم لن یغنو عنک من الله شیئا. د الله په مقابل کې هغوی تا ته هیڅ په درد نشي خوړلی. نو ګرانې خورې، پر دې خبره کله هم مخ وخیږه چې د ستا د ژوند کم ګوټ دې تیاره وي، ځکه چې رڼا شته، خو یوازې د رڼا تڼۍ پلټل پکار دي چې پکې کاژلو یې تیارې په رڼا واړوي. نو خپل لپاره الله ته متوجه اوسئ، د الله د اوامرو او د الله د احکامو مطابق عمل کوئ. که غواړئ مصیبتونه هم ختم شي نو د الله نه ویره غوره کړئ، لکه چې الله فرمایي ومن یتق الله یجعل له من امره یسرا. څوک چې له الله رب العزت نه وویریږي نو الله رب العزت به د هغه په کارونو کې اسانتیاوې پیدا کړي. نو زمونږ خویندې که غواړي چې په دنیا کې او په نړۍ کې د هغو نه نیکمرغه ښځې جوړې شي نو د پوهې او معرفت شنو باغونو ته دې ورننوځي، جهالت او ناپوهي ته دې شا کړي. ځکه د نیکمرغي یو لامل د دین زده کړه ده، ځکه چې د دین په زده کړې سره سینه پراخیږي او د الله خوښي پرې ترلاسه کیږي، لکه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله چې چاته د خیر اراده وکړي نو په دین کې پوهه ور په برخه کړي. نو ګرانې خورې، تا ته هم پکار ده چې ګټور کتابونه مطالعه کړې، ګټورې اسلامي خپرونې واورې، د قرآن کریم آسان تفسیرونه او دینی مجلې مطالعه کړې چې پوهه دې ډیره شي. خو دا خبره له یاده مه باسئ، غور علم هغه دی چې عمل ورسره مل وي او د الله او د هغه استازي مخه پرې وپېژني. نو تاسو چې دینی خپرونې اورئ، دینی کتابونه مطالعه کوئ، کوشش کوئ چې په خپل ژوند کې د هغه نه ګټه پورته کړئ، کوم د الله احکام او د هغه د رسول ارشادات او لارښوونې چې تاسو ته بیانیږي هغه په خپل ژوند کې عملي کړئ. نو ګرانې خورې، راشه سر له ننه د قرآن کریم په زده کړه او ښوونه پیل وکړه او له خپل دین او شریعت سره ځان آشنا کړه، ځکه چې له دین سره د ناآشنایي له امله پر زړونو تیارې راخورېږي او سینې تنګېږي. نو له دې امله پکار ده چې ته په کور کې د خپل وس اړوند یو کتابتون ولرې او خپل ارزښتمند وخت هسې په بېګټو چارو لکه د سندرو، فلمونو او د ناوړه مجلو په لستلو او اورېدلو خراب نه کړې،
کړې ځکه چې له تاسې سره د دې هرې لحظې حساب کیږي نو پکار ده چې خپلې ارزښتمنې شیبې د الله د خوښي ترلاسه کولو لپاره په کار واچوي چې د آخرت په ورځ الله څخه مسؤوله نه وي. نو که ته تل لپاره کوشش وکړې چې د پوهې او معرفت شنه باغونو ته ورننوځې الله څخه به نیکمرغه ښځه وګرځې او که خدای مکړه خپل وخت دې د سندرو په اورېدلو د فلمونو په لیدلو همدارنګه د ناوړه مجلو په لوستلو تیر که د دې هر وخت او د هرې دقیقې حساب به الله در سره کوي نو ته بیا د نړۍ نیکمرغه ښځه نه بلکې د نړۍ بدمرغه ښځه یې. همدارنګه ګرانو خویندو که تاسو فکر کوئ چې له زبانې سره مو واده کړي چې ستاسې هر ارمان به پوره کوي او تاسې به خوشحاله ساتي نو تاسې د اندېښنو په لار د اندېښنو ملګرتیا پرېږدئ. نو کله چې تاسې له ستونزو سره مخ شئ او یا کوم ارمان مو ترسره نشي نو مه خفه کیږئ. دا معلومه خبره ده که زمانه ستاسې کومه هیله پوره کړي نو د زمانې خلک به ستاسې په خوښي ناخوښ وي او همدا دستور د آدم علیه السلام له زمانې راهیسې را روان دی او د ټولو لپاره همدا یوه تګلاره ده که څوک په ماڼۍ کې وي او که څوک په جونګړه کې. نو تاسې هم اندېښنې شاته وغورځوئ خپلې اوښکې پاکې کړئ ځکه چې ته لومړۍ ښځه نه یې چې زمانې د خپلو تیریو هدف ګرځولې. بېشکه چې ستاسې دا ستونزې او اندېښنې به د دنیا د کتاب په لومړي مخ نه لیکل کیږي. په تیرو ګناهونو اوبه واړوئ دا فکر وکړئ چې د هغو بدله په نیکیو څنګه پوره کړئ. الله ته توبه وباسئ او کومه ستونزې چې لرئ د هغو حل د الله رب العزت نه وغواړئ. دعا وکړئ ځکه د ستونزو پر مهال له زړه څخه ریښتینې دعا وځي او الله رب العزت هغه قبلوي. نو ګرانې خورې ته هغه چاته مه ګوره چې په فیشن او بدخرڅي کې لګیا دي ځکه دغسې کسانو په لیدلو سره زړونه خوشحالیږي نه بلکې لا پسې غمجنیږي. همداراز ځینې خلک داسې هم وي چې په خپلو هیلو او خوندونو پسې ځغلي او په دې لړ کې بې کچه لګښتونه کوي او په هر حال د خپلو ارمانونو ترسره کول غواړي او د دې فکر ورسره نه وي چې دا به حرام وي که حلال خو بس ترلاسه کول یې غواړي. نو دا ډول خلک له سره نیکمرغه نه دي بلکې بدمرغه دي ځکه که تاسې دې ډول خلکو ته ځیر شئ نو وبه ګورئ چې دوی د غمونو او اندېښنو په ګردابونو کې راښکیل دي ځکه چې خوښي او نیکمرغي په دین او قناعت کې نغښتې ده او دا ډول خلک نه دین پیژني او نه قناعت. نو په داسې حال کې دوی کله نیکمرغه کیدی شي او دا چې تاسې له ورایه ښکلي او خوښ ښکارئ نو دا تاسې ته د شیطان خپور کړی دام دی چې د هغوی په څیر تاسې هم پکې نښلول غواړي. د دې برعکس تاسې به ډېر داسې بېوزله خلک لیدلي وي چې په زړو کنډوالو او په کیږدیو او په خاورینو کورونو کې اوسیږي خو په ماڼیو کې له اوسېدونکو نه ډېر نیکمرغه او خوښ ژوند تیروي سره له دې چې نه یې په تن وریښمین جامې وي او نه په بخملي بسترو کې خوب کوي. همداراز هر هغه مؤمنه فقیحه او عبادت کوونکې ښځه زر زرې له هغې ښځې نه ښه او نیکمرغه ده چې د دین دښمنانو په خوښه ژوند تیروي. نه راشئ د الله رب العزت د خوښې ژوند تیر کړئ چې الله رب العزت هم په دنیا او په آخرت کې نیکمرغې وګرځوي. په همدې هیله دیموکراسي راځي هېواد ته بازار اوس برابر شو بازار اوس برابر شو یوه خورکوسي راځي وطن ته بازار اوس برابر شو بازار اوس برابر شو قیمت د نن ناموس د نیم سوه ډالر شو بازار اوس برابر شو بازار اوس برابر شو قیمت د نن ناموس د نیم سوه ډالر شو بازار اوس برابر شو بازار اوس برابر شو د افغان سره پته یو مقرر شو بازار اوس برابر شو بازار اوس برابر شو. نو ګرانو خویندو د الله تعالی لار تر ټولو غوره ده. نیکمرغي څه ته وایي؟ آیا د دنیا ګټلو ته یې وایي؟ په حساب او نسب کې نیکمرغي نغښتې ده
د دې پوښتنو ځوابونه سره بېلابېل دي، خو له هغه ځوابه مخکې د هغې ښځې نیکمرغي ته ځیر شئ. یوه ښځه او خاوند سره په جنګ شول، نو خاوند یې ښځې ته وویل چې زه به دې ژوند تنګ کړم. ښځې په ډېره خوږه لهجه ځواب ورکړ چې ما نشي تنګولی، ځکه چې که نیکمرغي په مال کې وای نو هغه به دې رانه اخیستې وای، که په ګاڼه کې وای نو هغه به دې رانه په زور اخیستې وای، خو هسې نه ده، ځکه چې نیکمرغي په ایمان کې ده او ایمان مې په زړه کې دی او د زړه واکوال مې له الله پرته بل څوک نشي کېدی. دا هماغه ریښتینې نیکمرغي ده چې له هغه چا پرته پرې نور څوک نه پوهیږي د چا په زړه او مغزو کې چې د الله ریښتینې مینې ځای نیولی وي، ځکه چې د نیکمرغي ریښتینی مالک الله رب العزت دی، نو د هغه پر اطاعت نیکمرغي ترلاسه کیږي. د نیکمرغي د ترلاسه کولو یوازینۍ لاره دا ده چې په دین باندې ځان سم پوه کړئ او د هغه دین تابع شئ، نه دا چې تا ویلي ما ویلي پسې روانې شئ، بلکې د هغه دین تابع شئ چې له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په صحیح سند سره نقل وي. او که چا دا لار راټینګه کړه نو که دا سړی د سر سوری هم نه لري او 3 وخته په مړه ګېډه ډوډۍ هم نه ورسیږي، خو بیا هم نیکمرغه دی او د زړه خوښي په برخه ده. خو که څوک د دې په عکس روان دی نو هغه که د ژوند ټولې اسانتیاوې په واک کې ولري، خو بیا هم د یو بدمرغه ژوند خاوند دی چې د زړه خوښي یې نه ده په برخه شوې، بلکې زړه یې د غمونو او اندېښنو استوګنځای دی او آخرت یې هم خراب دی. نو که غواړئ چې ژوند مو په دنیا کې هم خوشحاله وي او په آخرت کې هم خوشحاله یئ، الله رب العزت دلته عزت درکړي، الله هلته عزت درکړي، نو راشئ هغه دین چې موږ ته رسول الله را رسولی په هغه باندې پوره عمل وکړئ. والله یوازینۍ د کامیابي لار دا ده، بله کامیابي نشته. او کله چې تاسې ته اندېښنه در رسیږي او کله چې تاسې په کم مصیبت کې راګیر کیږئ نو الله ته متوجه شئ، د الله رب العزت تقوا او ویره غوره کړئ. علامه ابن قیم رحمه الله فرمایي چې یو ځل څه خبرې اندېښمن کړم نو ډېر یې زړه تنګی کړم او د دغې زړه تنګي له امله غمونو را کره واړول، نو زه به تل په دې فکر کې وم چې څنګه ترې ځان خلاص کړم. بیا مې دا آیت فکر ته راغی، ومن یتق الله یجعل له مخرجا، څوک چې له الله نه په ویرېدو کار وکړي الله به د هغه لپاره له ستونزو نه د وتلو کومه لاره پیدا کړي. د دغه آیت تر لوستلو وروسته پر دې پوه شوم چې له هرې تنګسې نه د خلاصون یوازینۍ لار تقوا ده، نو ما هم د تقوا لپاره هلې ځلې پیل کړې او د دې هلو ځلو په پایله کې الله رب العزت زه له ټولو اندېښنو را خلاص کړم. زه وایم قدرمنو اورېدونکو چې د هوښیارانو په اند تقوا د هرې نیکي زیږنده ده، ځکه چې مصیبتونه د ګناهونو زیږنده دي، یعنی د ګناهونو له امله پر انسانانو مصیبتونه راځي او تر هغې مصیبتونه نه ختمیږي چې انسان له هغې ګناه توبه ونه باسي د کومې له امله چې دغه مصیبت پرې نازل شوی دی. دا چې هره اندېښنه او تنګسه د ګناهونو پایله ده چې له انسان نه شوې وي، لکه په لمانځه کې سستي، د مسلمانې ښځې غیبت، یعنې د چا داسې نیمګړتیاوې بیانول چې هغه یې په ښکاره کېدو خفه کیږي، د هغه په نشتوالي کې یادول، او که د هغه نیمګړتیاوې نه وي او تی ورپورې تړې نو دا بهتان دی، او بهتان چې دی د غیبت نه لویه ګناه ده. او زموږ فقها وایي څوک چې بهتان کوي باید هغه 80 درې ووهل شي. ځینې ظالمان او ځینې مفسدین اوس هم شته دی چې مسلمانانو پسې او مسلمانانو خویندو پسې بهتان کوي، تهمت لګوي، تور لګوي، په داسې حال کې چې هغه مسلمان او هغه مسلمانه ښځه به اصلا په هغه مجلس کې نه وي او نه به یې هغه خبره کړې وي او نه به یې کله هغه خبرې ته مخم کړې وي. او که څوک د الله نافرمانی کوي نو د هغه سزا به ګالي. او بل دا چې نیکمرغي الله پیدا کړي او د دې لپاره یې خپل شرطونه ټاکلي دي، نو که چا په دغه شرطونو ژوند تېراوه الله نیکمرغي ور په برخه کوي. خو که چا له دغو قیوداتو او شرایطو نه سرغړونه کوله او خپل سري ژوند یې کوه نو په دنیا کې به بدمرغه لنډ او تنګ ژوند ولري او په آخرت کې به له دردناک عذاب سره مخ وي. الله رب العزت دې موږ او تاسو ترې وساتي. الله دې موږ ته توفیق راکړي چې د الله رب العزت اوامرو ته غاړه کیدو، د الله رب العزت احکامو ته منقاد شو، تر څو چې الله موږ په دنیا کې نیکمرغه وګرځوي او په آخرت کې هم.
نو که غواړئ چې په دنیا کې او په آخرت کې نیکمرغه شئ الله ته نږدې شئ ځکه له الله نه د لرېوالي په صورت کې له بېلاري پرته نور څه نشي ترلاسه کولی او دا لا څه چې د عقل ځواکمنتیا ښکلا د پوهې او معرفت په څیر نعمتونه به درته نصیب شي نو له دې امله الله رب العزت انسان له بدو پایلو نه ډاروي لکه یو څوک پر سړک روان وي له ورا یو موټر ویني چې ډیر په چټکي د ده په لور را روان دی د موټر په رانږدې کېدو انسان داسې انګیري چې نږدې دی چې موټر ما ووهي نو په دې وخت کې د سړک څنډې ته ټوپ وهي او ځان خلاصوي نو همداراز الله هم خپل بنده له ناوړو پایلو نه په ډارولو سره سمې لار ته رابولي لکه چې الله فرمایي ففروا الی الله انی لکم منه نذیر مبین رسول الله وایي نو اورمنډه کړئ د الله خواته زه ستاسې لپاره د هغه له خوا ښکاره خبرداری درکوونکی یم نو ښځې ته پکار دي چې کله د الله لور ته ورګرځي ځان ته وګوري ځان له نفساني او شیطاني خیالونو پاک کړي او خپل ژوند په دغه ډول را جوړ کړي نو په دې ډول به له خپل الله سره د بیا ځل لپاره اړیکه ټینګه او تړاو پیدا کړي او د دغې دعا په غوښتنو دې ورسره نوی تړون لاسلیک کړي اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت ای الله ته زما رب یې له تا پرته بل الله نشته تا زه پیدا کړی یم او زه دې بنده یم او زه د خپل توان په کچه ستا پر لوزونو او وعدو ټینګ یم د خپلو کړو له شر نه په تا پورې پناه غواړم تا ته ستا د نعمتونو او زما د ګناهونو له امله درګرځم نو ما ته ګناهونه وبخه ځکه له تا پرته څوک ګناهونه نشي بخلی نو ګرانو خویندو تاسو هم الله ته متوجه شئ د الله اوامرو ته منقاد شئ چې الله مو په دنیا او په آخرت کې نیکمرغه وګرځوي په همدې هیله نو قدرمنو اورېدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوندم نیکمرغه ښاد بریالي او کامیاب اوسئ غربیانو نوی سوغات راوړ بازار اوس برابر شو بازار اوس برابر شو وحشیانو نوی سوغات راوړ بازار اوس برابر شو بازار اوس برابر شو د ډیشو شست وانګو هر ځای منور شو بازار اوس برابر شو بازار اوس برابر شو د ډیشو سکس په وړانګو هر ځای منور شو بازار اوس برابر شو بازار اوس برابر شو د افغان سره پته یو مقرر شو بازار اوس برابر شو بازار اوس برابر شو فحش و شراب تمدن بولی بازار اوس برابر شو بازار اوس برابر شو فحش و شراب تمدن بولی بازار اوس برابر شو بازار اوس برابر شو رامات وطن تزکا هر سوداگر شو بازار اوس برابر شو بازار اوس برابر شو رامات وطن تزکا هر سوداگر شو بازار اوس برابر شو بازار اوس برابر شو د افغان سره پته یو مقرر شو بازار اوس برابر شو بازار اوس برابر شو افغان ننګ نور ناسیږي بازار اوس برابر شو بازار اوس برابر شو افغان ننګ نور ناسیږي بازار اوس برابر شو بازار اوس برابر شو چې نر او ښځه ځوان او زوړي په خپل سر شو بازار اوس برابر شو بازار اوس برابر شو چې نر او ښځه ځوان او زوړي په خپل سر شو بازار اوس برابر شو بازار اوس برابر شو د افغان سره پته یو مقرر شو بازار اوس
گلای ژوند ورګر دختر پیسر شو بازار اوس برابر شو بازار اوس برابر شو په گلای ژوند ورګر دختر پیسر شو بازار اوس